ښایي په ژوند کې هر څوک تر دې ترخې تجربې تیر شوی چې د ژوند په سختو شیبو کې د هیلو سترګې د یارانو ملګرو لور ته اړولې وي، تر څو یې په یوه ډول نه په یوه ډول لاسنیوی وکړي او د سختیو په حل کې مرسته ورسره وکړي. اما د ملګرو له لورې مطلقاً د ناګارۍ معامله ورسره شوې وي او خپل ځان یې داسې نه خبره اچولی وي لکه هیڅ چې نه وي پېښ شوي. پایله دا شي چې په سختیو کې راګیر ملګری له یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ شي، دنیا ورته تیاره شي، له ملګرو څخه ګوښه او ټوله ټولنه ورته خودغرضه، ابن الوقت او نه همدرده ښکاري. دا حالت یقینا ډیر ځورونکی حالت دی. نو که خدای مه کړه موږ داسې حالت ته ورسیږو، نو تر ټولو لومړی باید د خپل ځان د ژغورلو په لټه کې شو او ځان له دې رواني حالت څخه راوباسو. زما په اند او تجربه ځان ته تلقین ورکول تر ټولو غوره لار ده. نو په دا ډول رنځ اخته ملګري باید ځان ته لاندې تلقین ورکړي: رازق، خالق او مرستندوی مې الله دی. نور ټول انسانان، حتی همغه هم چې زه هیله ځینې کوم، د هغه ذات محتاج دی. نو یو محتاج به د بل محتاج څه لاسنیوی وکړي؟ زه باید هغه ذات ته په هیله شم چې د هغه په ساحه کې احتیاج نشته او تلپاتې غني دی او د کائناتو خزانې په واک کې دي. څوک هم له لوږې نه دي مړه شوي او هر چاته الله تعالی د هغه د استعداد سره سم امکانات برابر کړي دي. نو که زما امکانات کم وي، ښایي زما استعداد دومره وي. رزق یوازې روپۍ، ماړی او مرفه ژوند نه دی. علم، پوهه، صالح اولاد او روغتیا او تر ټولو غوره د زړه ډاډ تر هر څه ښه رزق او شتمني ده. دا کمال نه لرم، نو همدا رزق په نورو بڼو لرم او باید ورباندې شاکره اوسم. په ژوند کې تر ما ډیر د ټیټې درجې خلک شته، هغوی ته زه پاچا یم، نو ولې باید په شته حالت شکر ونه کړم؟ که زه له چا سره د دې لپاره ملګرتیا کوم چې په سختیو کې په کار راشي، نو زما ملګرتیا هم په غرض بنا شوه او زه هم خود غرضه یم، نو له نورو باید ولې ګیله وکړم او د هغوی په رویه زړه ماتی شم؟